نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و یو مسلمان راولګېدو په بل مسلمان نه په دنیا کې یو تکلیف لرکو ستا په رور باندې په گاونډي باندې په یو مسلمان باندې تکلیف ته او تا ته دا تکلیف په دنیا کې لرکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دنه به الله په ورځ د آخرت تکلیف لري بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ومن یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دنیا کې په یو مسلمان باندې اسانتیا راوسته قرضدار دی او تا ته پته وه چې د قرض ورکولو طاقت نه کېږي نو تا ورسره امداد وکړو یا پې ستا پیسې قرض دي او ته پوهېږې چې دې ماله قرضه راکولی نه شي نو قرضه دې ورته څه کړه معاف کړه په کور کې خرچه نشته دی ته لاړې خرچه دې ورله راوړه غریبي وه تنګدستي وه تا ورسره لاس وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة الله به په ده باندې په دنیا او په آخرت کې سپکاوی راولي